بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج مون تاسو ته زما یوټیوب چینل کې خراغلاس. امید لرم چې روغ او جوړ به د صحت جامې به مو وطني ملګرو تاسو سپورټ ته اړتیا لرو. زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. پرون د اتوار ورځ او زموږ د ګروپ ملګری سره ټول را یوځای شو او یو لنډ غونډې چکر مو والو بندارم جوړ کړو د خیبر طرف لتلیو بیا ایوب کلا ته لاړو او میچنې ته هم تلیو. په دې لار کې چې څومره هم د غلار د ټول ما ویډیو شوټ کړی دا ویډیو ما جوړ کړی ولاګ غونډې مې جوړ کړی دی نو تاسو سره هم شریکوم. نو امید لرم چې خوند به ترې واخلئ. نو ولاګ انجوای کوئ ملګرو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه سراج مون تاسو ته زموږ یوټیوب چینل کې خراغلاس. امید لرم چې روغ او جوړ به د صحت جامې به مو وطن وي. د اتوار ورځ دا تقریبا 11 بجې دی 11 نیمه او دا ملګری سره را یوځای شوي او زه ته بندارم جوړ کړی او چکر ته روان یو. نو موږ سره تر پایه ملتیا وکړئ تر اخره پورې. اور څه څه ورځ 2 روپیا خلو چې چلا ګوډه ورکاو دسه خراغلاس ملګرو. دې ځینه زموږ د سفر شروعات کیږي. دا وایس مې ځکه په بند کړی او دا وایس اوورینګ په ځکه کومه چې دغلته دا شور ډیر زیات و. مونږ هم سره خبرې کولې نو مال د پاسه په یو څو خبرې ز سفت کوم چې تاسو ور سره بور نشئ. نو ځکه مې د غوښتل چې د پاسه په خبرې سفت کوم. نو په لار کې هم سره بندار هم کړی دی شغل میلم کړی دا ټول را سره وګورئ. ان شاء الله خوند به ترې واخلئ. محمد افریدی دی اوس ډرایوینګ ته ناست دی. اوس مهال ډرایوینګ ته ناست دی. نه ملګټ یم په لوس ګرنی ولې څه کنه ملګټ نه راځو. زبیر او شیر خو وایه یا کنه ته خو شیرونه زه حمزه د لور په جان لکه د مریم هاتو وکنه ها او هر یو ځوان لکه سرتیره غونډه ګرځي. واه ډیر بهترین ډیر اعلی حد دې پکړای. زه سایل په افریدو کې ها فلبارای ها ډیر ښه او هر خبر زما مسکن دی غرونه مخکې ودی شرمونه یو شرمولو دا شیر. نو خیبر لراونی کنه خیبر علاقې لروان یو ډیر تاریخي ځای دی او خوند به ترې ملګرو. دا د جم بازار دی او جم بازار به تاسو ډیر اکثر ملګرو زموږ افغانانو لیدلی وي ځکه په دې لاره تګ راتګ وي. د افغان شهرا د دې باندې تورخم ته ځو بیا افغانستان ته اړیږو. دا مخامخ چې تاسو کوم ګورئ دا باب خیبر دی او ډیر تاریخي ځای دی. دا په جم په لاره باندې راځي. جم بازار نه چې تلک تیر شي دغه باب خیبر راځي بیا خو پاک افغان شهرا شروع کیږي تر افغانستان او تر تورخمه پورې دغه لار بیا غځېدلې او په دغه لار باندې د پاک افغان ترانزیت کیږي تجارت کیږي. نو دغه باب خیبر دی تاسو وکتو او دینه مخکې زو راځي نو را سره ملتیا وکړئ. د باب خیبر نه راتیر شو ویډیو به تاسو کتلی وي. باب خیبر نه راتیر شو اوس تورخم پاک خیبر بایپاس باندې روان یو. نو مخکې موږ سره تر اخره پورې ملتیا وکړو. ټایم لیپس هم لګولې هغه انجوای کړئ. ملګرو که تاسو ته معلومات یو که نه به وي چې مونږ به درته معلومات درکو چې شاهنشاه افریدي هم د دې علاقې نه دی د لوړګي نه دی که نه لنډي کوتل نه دی او همدغه ځینه د علاقې نه تللی دی. دومره مخکې لاړو پرمختګ یې وکړو. نو د پرمختګ دپاره هېڅ لاره نشته. کولی شئ چې هر وخت تاسو کوشش وکړئ او ځان مخکې ویسئ. نو کوشش د الله پاک نه ضایع کوي. شاهنشاه افریدي ته که تاسو وګورئ په دې علاقه کې دومره سهولیات هم نشته او په دې پاتې علاقه کې ځان ورسو انټرنیشنل لوبغاړی ځان نه جوړ کړی. نو الله پاک ستا محنت هېڅ کله هم نه ضایع کوي. چې محنت وکړئ نو کامیابي به حاصله کوي. نو دغه شاهنشاه افریدي زموږ دپاره بهترین مثال دی. که مونږ وغواړو چې په یو فیلډ کې په یو میدان کې چې کوم زموږ د خوښې دغه وي نو هغې کې که مونږ کوشش وکړو نو مخکې تلی شو د کامیابي به راته الله راکوي انشاءالله. نو دغه خیبر علاقه ده لنډي کوتل هم ورته وایي. څوک لوړګی خو لاندې دی هغه تورخم سره نږدې دی. دا خیبر علاقه باندې یادېږي او مخکې بیا لنډي کوتل او لوړګی دواړه ورته وایي. او دا د خیبر علاقه ده او دا تاریخي غرونه دي. که تاسو کتلی شئ دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن لاین هم ورته ویلی شئ. دا ډیورن لاین کرښه نو دغه خوا بیا 10 کیلومتره سره فاصله کې بیا خوا د تورخم لاره هم ده. بیا هغې باندې تجارت کېږي د پاک افغان تجارت ترانزیکشن چې ورته وایي.
هغه هم کیږي او دغه لار ده نو موږ سره پاتې شئ نو موږ روان یو ایوب کلا ته هغه هم تاسو باندې موږ وګورو انشاءالله او بس چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ کوئی یو گیټ یاره هلته به ورسره ولاړ که ماشاءالله دا ملګرو د ایوب جی کلا دا اوس مهال اجره کې ګرځو تاسو کتلی شئ دا زه به نورو ویډیوګانو کې تاسو ته بیا وښیم اوس موږ روان یو د سویمینګ پول ده چې اوبه به پکې وي یا نه تاسو ته هم ښایو راځئ د ایوب جی کلا ډېر تاریخي حیثیت لري په خیبر کې چې څوک هم خیبر ته راځي نو خامخا ایوب جی کلا ته وزټ کوي نو تاسو ته هم موږ د ایوب جی کلا ته راغلي او تاسو سره هم موږ شریکوو نو امید لرم چې خوند به ترې واخلئ سویمینګ پول دا حال دی ملګرو چې ډېر وخت کېږي اوبه یې پکې نه دي اچول شوي خو ډېر په لیول او په ډېر های سطح باندې جوړ کړی ټوله اجره چې وګورئ د ایوب جي پې ختمه کړې ده ډېر په ښه لیول یې جوړه کړې ده ښایست پې ختمه ده هر رنګه بوټي پکې شته او ډېره غټه ده ملګرو په ګرځېدو به پکې ستړي شئ ډېر ماشاءالله هر ځای په ځای بوټي کرل شوي دي او ځای په ځای ښه کار شوی دی پکې دا شاله چې تاسو له کومه دغه ښکاري دغه د انګورو باغچه یې جوړه کړې ده ډېره غټه ده تاسو ته یې زه اوس ښایم وګورئ تاسو ګوره دیز نه ملګرو سټارټ ته شروع شوې ده ته ګوره تر کوم ځای پورې ډېره غټ باغچه ده انګور هم پکې شته انګور اوس خو د انګورو سیزن نه دی خو لکه انګورو بوټي دا تاسو ګورئ چې پکې کرل شوي دي او ډېر په غټه سطح باندې دا باغچه د انګورو جوړه کړې هوا هم ډېره نارمل او ښایسته یخه هوا لګي لوړږي کې خو په سختې ګرمۍ کې هم ښه موسم وي اوس خو موسم لږ لږ یخ شوی دی نو ډېر په غټه سطح باندې دغه کور او خاص کر دا موږ چې اوس ګرځو دا اجره ده کور یې بیل دی دا اجره ده موږ اوس په اجره کې ګرځو نو ډېر تاریخي حیثیت لري ایوب جي کلا ډېر ملګري هم ورته راغلي دي یوسف جان عثمانزی دا ډېر کسان راځي او دلته خپل پروګرامونه جوړوي او شیر کوي نو دغه موږ هم دغه کوشش دی تاسو سره دغه شیر کو د ایوب جي کلي په باره کې څنګه دا خو بس داسې یو تاریخي کلی و ملک ایوب افریدي چې کوم دی دا څښاخیلو ملک و او بل یو ښه شموشه زندګي یې تېره کړې او بلکل یې زندګي نه یې خوندونه اخیستي دي داسې یو کیسه چې دا کومه کلا ده جوړه کړې او دا به انشاءالله یو تاریخ جوړوي تاریخي حیثیت لري په د افریدو په دا ملګرو د حجرې دویم طرف دی یو حجره خو ده یو دغه ده
ملګرو دا جومات دی پکې ملګرو دا وګورئ میچنۍ چیک پوسټ راورسېدو او دې نه خوا بیا د تورخم ویو درته ښیو چې دیز نه تورخم څنګه ښکاري افغانستان چکر به لر کو که نه ولې نه هر ټیم چې تاسو وایئ دا پاک افغان بارډر تورخم تورخم بارډر دی بالکل بالکل ما ته خو پته نه وه ګورو دغه تیږه وګورئ دغه تیږه د الله په فضل او کرم سره بغیر په کوم سپورټ د نیغه ولاړه ده د دې خلک وایي دا تیږه ډېر د پخوا نه هم دغه شانتې ولاړه ده او دغه تیږه په پاک افغان شهرا باندې چې د علي مسجد نه مخکې راشي نو دغلته ده موږ هم دغلته سټې وکړه او بیا هم پروګرام هم وکړو او بیا واپس کورونو ته راغلو عطاالله او حضرت علي لګیا دي چاټ جوړوي او اخوا کړي هم جوړیږي هغه هم درته ښایو نو راځئ چې هغه هم درته وښایو چې کړي څنګه جوړیږي دا وګورئ ماشاءالله نور ملګري هم راغلي ها اشپز صاحب دا سر ته لږه خواږه که نه نه که نه چې وی ګوري دا خلک یې وګوري مینهوال یې وګوري چې څنګه کړي دي پخ کړی هغه نه مړه دا ریکارډینګ کیږي لایو ملګرو ته ښودل کیږي بیا دا ملګرو وګورئ دا کومه غوښه ده موږ خو یې نه پېژنو چې غټه غوښه ده که نرۍ No, no, mira, te dice Carana, a cagar y se cambia, a Chagam, que Roshi se quede.